د خیبر پښتونخوا په صوابۍ ضلع کې د قیامت نښه راښکاره شوې ده. یو پلار لګېدلی خپل 4 بچیان یې ختم کړي دي او د هغه څخه وروسته یې خپل ځان هم وژلی دی. قدرمنو دوستانو، د صوابۍ ضلع دغه د 4 بچو پلار نوم سیف الاسلام دی چې خپل 4 بچي په ډیره وحشتناکه طریقه سره حلال کړي دي او د هغې څخه وروسته خپل ځان هم ختم کړی دی او دا په ټوله خیبر پښتونخوا او خصوصا صوابۍ کې یوه لویه یره او غوغا جوړه کړې. د دغه ظالم پلار عمر 42 کاله عمر دی او د خپلو 4 بچو مشری زوی چې د ختم کړی د هغه عمر 12 کاله دی. د دویم زوی عمر یې 10 کاله دی. د لور نوم یې 8 کاله ده چې نوم یې ثنا ده او بله تر ټولو وړوکې ماشومه چې نوم یې ثنا دی او 2 کاله عمر لري، هغه هم دغه ځناور پلار نه دی معاف کړي او دغه خپل 4 واړه بچي یې ختم کړي دي. د 11 والا دغه لاشونه باقاعده هاسپیټل ته د پوسټمارټم لپاره وړي دي او پولیس هم لګیا دي د دغه کیس په اړه باندې انویسټیګیشن او پلټنې کوي ترڅو د دغه اصلي وجه پیدا کړي چې دغه ظالم پلار ولې اخر دومره مجبوره شوی او ولې داسې یو کار کړی چې د په خپل لاس باندې خپل 4 کاکي ماشومان بچیان حلال کړي دي. ملګرو، د دغه واقعې پلټنې ته موږ هم ډیر زیات په انتظار یو، خو کله چې هم د دغه واقعې په اړه مکمل او دقیق معلومات موږ ته راورسیږي چې اخر ولې دغه ظالم پلار خپل بچیان او خپل ځان ختم کړی دی، موږ به د دې چینل له لارې د تاسو سره ضرور شریکوو. له موږ سره اوسئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د دې کیس په اړه له تاسو سره مکمل معلومات شریک کړو.